وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر. د قضاء حاجت آداب مون په تیر شوی درس کې واورېدو چې یو بني آدم قضاء حاجت تکینی نو د دعا اهتمام اغله پکار اول نمبر باندې. دویم نمبر باندې د دې خبره خیال پکار دی چې قبله ته مخ نه او شاون نه کپو سارای او کپو باترومونه په داسې حساب جوړول پکار دي چې قبله ته مخ او شان راځي. او بیا منګه دا خبره مو اورېده چې کپو ډډې په سارای نو بلارو ګودرو کې او قبرستان خوا کې او د خلکو ناستو زیونه او باری ونی او د چینو ولو خوا د نهرونو دغه شانته جدنو د کویو خوا د سيزونو کې به امتیاز او ته حاجت تبا او دغه آدابو کې یو خبره چې ډیره اهمه ده هغه ده چې کله ځان پاکي او استنجا خپل او چینو په غس لاس باندې بدا کار کوي. ډیر شي خلک دي چې هغه استنجا لپاره خلاص استعمالي او خوراک لپاره غس لاس استعمالي چې ویني نو نری بولو او دس په خلاصو چي او بابا په غس لاس اس کی چې په غس لاس اس کی پیاله په غس لاس کې نیولې او برج په غس لاس کې بنیولې لګیا به چې بس نو ځان پاکول استنجا کول پوزا پاکول دا د غس لاس کار نه دی له غس لاس استعمال غس لاس باندې و پوزا پاکي په غس لاس باندې د باندې نجاست سزا باندې لګیدل له هغه پاکي په غس لاس باندې چې دینو د خپل استنجا وکي دا کارونه د غس لاس خلاص چې په د باندې بده خوراک کوي وبو پیس کی چه و پیس کی قرآن مجید به کولاوي خکارونه چې کم دي هغه کې مدد به د خلاص. اوس خلک لګیای ګلاس په غس لاس کې نیولې او په لاړې سکی هم په غس لاس سکی هم په لاړې سکی. قضاء حاجت امتیازی به هم په لاړې نه کوي او خوراک به هم په لاړې نه کوي. بني آدم کې او باقی مخلوق کې الله جل جلاله لوی فرق پیدا کړ. ولقد کرمنا بني آدم الله جل جلاله فرمای چې ما عزت ورکړ دې بني آدم دې مې عزتمن پیدا کړ. د ناست ولاړه د خوراک اسکات او د ټولې خبرې چې دي هغه د باقی مخلوق نه جدا دي ممتاز. په ولاړې متیازي کول په ولاړې باندې خوراک کول دا د ساورو کار سلو روح په والو سيزونو کار دی چې هغه کې الله عقل نه دی خو دی. ساورې په ولاړې لګیاي خوراک کوي په ولاړې باندې چې دي نو بس کې په ولاړې باندې دا هغه متیازي بني آدم چې دی دیب متیازی پو ناستی کئی کینی با کئی با او دیب خوراک پو ناستی کئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ده چې قرب قیامت ته نږدې به خلق د ساورو په شان خوراک شروع کړي. هغه څنګه چې ساوره په اولاړي خوراک کوي نو دوی به هم په اولاړي باندې اخلي. نو تقریبا اکثریت د دنیا چې ده هغه دغه طرف ته روان.
مطلب دا و چې څنګه ساورې د تهذیب نه خالی دغه شانته بنی آدم شي په ولاړې بده د خوراک اسکاک شروع شي. بنی آدم چې دی هغه په ناستې به خوراک کوي، فطرت د ده دا دی چې خوراک به دی په ناستې کوي، پلیټ به خپل صفا کوي. کوم لوښي کې چې خوراک کوي دومره انګولی دومره دغه به اخلي چې هغه بیا صفا کوي. ساوري عادت دا دی چې هغه باندې چې کله خوراک زیات شي، واخه ورته زیات شي، په خېټه یې موړ شي چې بیا په خولې وهي دی خوا خوا اصل لاندې او څه په خور کې یو پله بل پله وغورځي. اوس زمونږ د بني آدمو حال هم دغه شی چې خوراک مونږ د هغه ساوري شانته ضایع کړو، څه توی کې او څه چې دی نو مطلب دا دی چې شړتېدلې پرېږدي او څه دې خوا هاخوا څه له پاسه پې تېروځي. دغه شی بني آدم شروع وی نږدې قیامت ته به بني آدم په شان د ساوري شي، خوراک به په شان د ساوري کوي چې په ولاړې به کوي او بې ادبه طریقې سره به کوي لکه چې ما وو. نو بني آدم له پکاره ده چې دی خپل حاجت هم په ناستې به کوي، احتیاج هم په ناستې به کوي او خوراک به هم کینی او کوي به اوبه چې اسکین هم به کینی او او بیا مسلمان دی نو دله پکاره ده چې دی کینی او اوبه واخلي په ښي لاس کې او بیا بسم الله به ووایي او په درېیو ساو به وڅښي. او وایي طبیبان چې په یو سا باندې اوبه څښل دا د معدې لپاره ښه دی. سرور عالم صلی الله علیه وسلم د ټولو طبیبانو هم سردار، هغه چې کوم نسخې ښودل دي نن ورته دنیا هریا. نو پیغمبر علیه السلام طریقه دا ده چې اوبه به کینی او څښي به او په درېیو ساو به څښي او بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله به ووایي او بیا به څښي. حدیث پاک کې راځي چې شیطان له الله جل جلاله د خوراک نه دی مقرر کړی، دی د خوراک نه الله محرومه کړ دی، کله نه چې لعنتي شی دی. نو د خوراک د هغه بني آدم سره کم بني آدم چې بغیر د بسم الله نه خوراک کوي دی هغه سره لګیایي خوري. نو مسلمان ته الله رسول دا طریقه وښودله چې ته به بسم الله وایي په خوراک کې چې شیطان چې دی نو هغه درنه تا سره خوراک نه کوي. بسم الله دی وایي بیا شیطان نشي نه. نو په ښي لاس باندې به اوبه څښي، په ښي لاس باندې به خوراک کوي او په ناستې به کوي او په ګس لاس باندې چې دی نو اودس به وچوي او استنجا به کوي او پوزه به پاکوي. نننی سبق کې د قرآن مجید دا آیات مونږه ولسو فیه رجال یحبون ان یتطهروا. دا هغه خلکو په باره کې نازل شوی دی چې کم خلک قبا جماعت خوا او شوا کې پاتې کېدل، دا جماعت هغوی جوړ کړی او هغوی چې دی نو خپل اودس باول په ګټو باندې وچ کو، خزان به یې پاک، بیا به د هغه نه وروستو چې دی نو اوبو باندې استنجا. په تېر شوي درس کې مونږ واورېد چې ځان پاکول اصل مقصود دی که په ګټی او که پیپر باندې او که په بل څه شي، خو که نجاست هغه خپل د محل نه مخرج نه اخوا دېخوا خور شوی نو بیا اوبو استعمال چې دی دا ضروري دی. غوره طریقه دا ده چې اول نه بني آدم کاغذ استعمال کی، خاص طور باندې هغه خلک چې هغه بیماری او د هغوی اودس زر نه وچي یا اودس پسې په قطرې بیماری لګېدلي راځي، دغه خلکو له پکاره ده چې اول نه دوی خپل ځان اطمینان سره چې دی نو پاک کړي او خپل چې دی نو استنجا هغې خیال وساتي او ځان ښه صحیح طریقې سره وچ کړي د نري بولو نه.
ډیر خلک دی چې نری بول کوي خو بیا دا سوچي نه د دې پروا نه لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای استنزهوا من البول، د نری بولونه ځان پاکوي. کله چې نری بولو کې نو بیا استنجا خو چوا په ځان او چوا بیا لزه وز دا کارونه کو روان شه دي نو امتیاز اساس کې چې دي نو هغه په دی خوا خواله ځان پاک کړي نه دی اوچ کړي نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دغه شانته د امتیاز او خیال چې څوک نه ساتي او د باندې امتیاز دی خوا خالګي نو د دې نه بدته عذاب قبر ملاويږي او اکثر خلکو ته به د قبر عذاب چې دغه وجه نه ملاويږي چې د خپل ځان خیال چې نو هغه د نری بولو په وخت کې نه ساتي. نو پکاره دا چې اول نه خپل اطمینانو کې او چې دنو د نری بولو نه ځان چې دنو هغه خپاک کی وچ کی او بیا هغه نورسو د اوبو استعمالو کی او چې دنو ځان پاک کی. نو تیر شي درس کې مونږ دا واورید چې که ګندګي خپل د محل نه خوا دی خواشي نو بیا د اوبو استعمال چې دنو هغه ضروري او که خوا دی خواشي نه نو اوبو استعمال هغه غوړه د سنت طریقه. خو غوړه نن سبا په زمانه کې دغه ته چې اول نه خپل ځان په بل څه شي پاک یا که یو ځای کې دا هغه لوټو د ګټو د کاغذ استعمال نه کیږي نو دی اول نه خپل تسلی وکړي چې د امتیازي د نری بول دا هر څه چې دینو بند شي نو هغه نرستو په اوبو باندې یو پیری دي ځان بیا وینځي او پاک خپل ځان بچي اول نه خپل لاس به وینځي سنت طریقه ده بیا به خپل ځان وینځي وګس لاس به ځان پاک او به وینځي بیا هغه نرستو به خپل لاس چې دینو هغه وینځي او خو بچي دینو او مخي او به وینځي چې نجاست جراثیم داتې لاړ شي که صابون ورسره خو خده کنه نو اسید یو مخ یو دی وینځي چې دا ګندګي دیته نه لاړ شي. نو د دې خبرو مونږ لا خیال ساتل پکار دي. اسلام په هر ځای هر موډ باندې چې دنو بنی آدم ته تعذیب خودل خسته خولي طریقې خودل او د فطرت طریقې ورته خودل او هغه طریقې ورته خودل دي چې په هغه باندې د باقی مخلوقاتو نه ممتاز دي او عزت دې پکې ده. نو د دې خبرو مونږ لا خیال ساتل پکار دي.